ګرانو کتونکو، زه ستاسو سره یوه قصه شریکول غواړم چې د دې قصې نوم دی غیر مددګار ملګري. نو راځئ چې دا قصه شروع کړو. یو سویه په ځنګل کې اوسېده. د هغې ډېر ملګري وو. هغې به په خپلو ملګرو فخر او ویاړ کولو. یوه ورځ سوی د ځنګلي سپو د غپا اوازونه واورېدل. هغه ډېره ویرېده. هغې د مدد غوښتلو فیصله وکړه. هغه په تادۍ سره د خپلې ملګرې هیرن خواله لاړه. دې سوی ورته وویل: خوږه ملګریه، د ځنګل څه سپي ما پسې لګېدلي دي. آیا ته په خپلو تېره ښکرو هغوی ځغلولی شې؟ هیرن وویل: او زه داسې کولی شم، خو زه اوس مصروفه یم. هغې وویل: ته د بالو نه ولې مدد نه غواړې؟ سویه په تیزۍ سره د بالو خواله لاړه. هغې وویل: زما خوږه بالو ملګریه، ته ډېر طاقتور یې. مهرباني وکړه زما مدد وکړه. د ځنګل څه سپي ما پسې لګېدلي دي، هغوی وځغلوه. بالو جواب ورکړو: ما معاف کړه، زه وږی او ستړی یم، ما لره خوراک تلاش کول دي. ته د شادو نه مدد وغواړه. عاجزه سویه د هاتي، بیزې او د خپل نورو ملګرو خواله لاړه. سویه ډېره خفه شوه چې هیڅوک د هغې مدد کولو ته تیار نه و. بیا هغه پوهه شوه چې په خپله به څه سوچ کول پکار یي. هغه د یو جاح لاندې پټه شوه او بالکل خاموش کېناسته. ځنګلي سپو هغه پیدا نه کړه او د نورو ځناورو پسې ولګېدل. سوی دا زده کړل چې په نورو خلکو بروسه نه ده پکار او په ځان بروسه پکار ده. اخلاقي سبق پکې دا دی: په نورو د بروسې په ځای موږ له په خپل ځان بروسه پکار ده.